السلام علیکم ګران شاګردانو ولادي وکچرو جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه بیا هم انګریزي جملې دي د انګریزي سپیکینګ دپاره داسې جملې چې موږ یې په ورځنیو خبرو کې بیخي ډېرې استعمالوو راځئ راسره وایاستئ په زوره راسره وایاستئ ژبه مو پر واوړه You are very lazy You are very lazy ته ډېر ټمبل یې لیزي هغه څوک چې شی یې د لاسه نه کېږي کار نه کوي We went fishing after school. We went fishing after school. موږ د سکول وروسته د ماهي نیولو دپاره د ماهیانو د نیولو دپاره ولاړو. Fishing ماهیان نیول. Everything was ready for party. Everything was ready for party. د پارټۍ یعنې پروګرام دپاره هر څه تیار و. I have not knocked on your door. I have not knocked on your door. ما ستاسې دروازه نه ده درټکولې. I lost my watch yesterday. I lost my watch yesterday. ما پرون ساعت ورک شو یا مې ورک کړ. I can run faster than him. I can run faster than him. زه در ده چابک سکستی سم. Your car is more expensive than mine. Your car is more expensive than mine. مای راځي د مای پر ځای ماین ښه دی. ستا موټر زما د موټر ډېر ګران دی. زیات ګران دی. They play soccer. They play soccer. هغوی فوټبال کوي. You are very kind. You are very kind. ته ډېر مهربانه یې. How long have you been here? How long have you been here? ته له څو وخته راهیسې دلته یې دلې یې. Can't you stay a little more? Can't you stay a little more? لږ ګړی نور نشي پاتې کېدی. She is very hard working. هغه ډېره خوارکشه ده. She is very hard working. How much do you earn? How much do you earn? ته څو ګټې. Do you study English? Do you study English? آیا ته انګریزي زده کوې؟ Follow me. په ما پسې شه. Try it. دا وګوره امتحان یې که. Try it. Taste it. Taste it. د دې خوند وګوره. Try یو شی کتل. Taste it. خاص خوند کتل. Taste معنا خوند کتل. Do you have a phone? Do you have a phone? آیا ستاسې ټلیفون شته؟ She is in the kitchen. She is in the kitchen. هغه په دالان کې ده. د خونې په ځای کې. He is my roommate. دی زما په کمره کې سره اوسېږي. Roommate چې په کمره کې سره اوسېږي. یو کلاسمیټ چې په سکول کې وایي چې په کمره کې. Can I borrow some money? Can I borrow some money? آیا زه یې څه پیسې پورولی شم؟ Where did he come from? Where did he come from? دی د کومه ځای راغلی. مننه دا زموږ د نن سبق د انګریزي سپیکینګ جملې ولې در بل سبقه ښې چارې